ډاکټر اعظم سیستاني لیکي اشرف غني وسپنیز ولسمشر دی. ما هیڅ کله تصور هم نه کاوه چې اشرف غني به داسې رښتینی محب الوطن او داسې لوړ شخصیت وي چې د امریکې د متحده ایالاتو پټو او ښکاره فشارونو ته ودرېږي تر څو د جمهوري ریاست ملي وقار وساتي او متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د کابل له قلا څخه تر خلیلزاد څخه نور ناامیده رخصت کړي. زه ویاړم چې د دې وسپنیز ولسمشر مخې ته سر په تعظیم ښکته او احترام وکړم او د دې ملي کرکټر لپاره خپل ملاتړ څرګندوم او زه دا د ځان لپاره یو وطن پالونکی مشر بولم او احترام یې پر تاسو هم واجب دی. ډېرو هوښیارو او روڼ اندو افغانانو د اماني او داود خان سلطنت یا جمهوریت پښیماني کوي، وایي چې ولې موږ د هغو په قدر پوه نه شو، په خپل وخت او زمان ورڅخه ملاتړ ونه کړ او نااهلو خلکو د دوی ځای ناست شول او دا هیواد یې د تباهۍ خواته سوق کړ او پرمختګونو نه وروسته پاتې شو. نن ورځ چې کله زه د اشرف غني کړنې نه یوازې د سازشګرو او کورنیو جنایتکارانو په وړاندې ګورم بلکې د متحده ایالاتو په څیر د سوپر پاورونو په وړاندې هم ګورم، زه فکر کوم چې اشرف غني په ورته وطنپالو مشرانو کې وطن پالونکی شخصیت دی چې د افغانستان خپلواکي د سر په بیه ساتي او هیڅکله حاضر نه دی چې د بیګانهګانو د خوښۍ وړ حکومت پرې ومني. د متحده ایالاتو په وړاندې د اشرف غني دریځ کومه ساده او اسانه خبره نه ده بلکې د هغه د خپل ژوند د سر په بیه معامله ده. د اشرف غني وضعیت او خطرونه چې نن هغه ګواښوي یو او درې نه دي. که موږ دا خطرات د کرونا له ګواښ سره پرتله کړو نو اشرف غني باید اوس دواړه نړیوالې کرونا د طالبانو کرونا ترمنځ مبارزه کوي. د سپینې ماڼۍ د بې ثباته کرونا سره د دواړو ګاونډي هیوادونو د کرونا او د متحده ایالاتو کمیدونکو مرستې د خامو موادو او اکمالاتو نرخ لوړولو لپاره په داسې حال کې چې د دې وړتیا سره سره د نړیوالو کرونا مبارزه وکړي نو لازمه ده چې د هیواد روڼ اند وطنپال یې په ټینګه ملاتړ وکړي. د اشرف غني ټینګ دریځ خپل ملي شهرت د افغانستان د خلکو په منځ کې نور هم لوړ کړ. که چېرته اشرف غني د امریکا په دستور خدای مکړه له منځه ځي هغه د ځورېدلو خلکو لپاره اتل دی او داود خان په څېر یې د هیوادپاله ولسمشر په توګه په تاریخ کې بې نوم ثبت وي. په اوسني حالت کې هیڅ یو د بې ثباتۍ ټیم غړي پرته له اشرف غني نشي کولی چې د افغانستان کړکېچ اداره او یا یې توان ولري. روڼ انده او پاک افغانان باید پوه شي چې افغانستان په ډېر خطرناک حالت کې دی. امریکا اشرف غني د خپلو مالي مرستو د کمولو ګواښ کوي تر څو 15,000 طالبان له زندانونو خوشي او عبدالله ابلا ته به یو ځل بیا د خپل حکومت برابر شریک کوي. په همدې توګه غواړي چې د ټولنیزو او اقتصادي اصلاحاتو پلانونه پلي کول او د افغانستان د یو خپلواک دولت په توګه د اشرف غني مخه نیسي. د ویډیو له کتلو مې ډېر زیاته مینه او مننه پر وطن مینو افغانانو. که مو دغه ویډیو خوښه سوي حتما یې د سره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.